डी एस पी साहब زما زوی یو سړی وشته و هغه مړ نه ژوندی و نو تا په موږ باندې دا دنیا تنګه کړې وه نن زما 3 سړي او یو نوکره هغه نوکره کومې نوکرې چې زموږ ټول عمر خدمت کړی و هغوی وویشتلی شو او سنګین په دې کلي کې آزاد ګرځي هغه ځکه بیبي چې تاسو د ملزم خلاف پرچه کول هم خپله بېعزتي ګڼئ او تر څو چې پرچه نه وي شوې د چا د لاس نشم اچولی واه ډي اس پي صاحب واه ته خو د سنګین داسې وکالت کې لکه چې هغه ستا عزیز تربور وي بیبي د خپلې وردۍ د عزت ساتلو دپاره که مې پلار وي که مې زوی وي او که نیکه د قانون د پنجې نه نشي بچ کېدی خو دعوه به کې نو هله یا بابا جانې زما چې څومره خیال دی که نه د ډسپي درپسې په ښه کډه راوړې ده زه خو یارېږم چېرته دا کیس په تاسو راډن نه کي ای ته خدای دې په شی به راته بمړه کا تا ته په دې ټول پاکستان کې هم زه کمزوری ښکارم و خدای او رسول ته وګوره سړیا نوم دې په کندو کې لځېږي او دوړه د په خطا څه ولګېدې چې ځان نه دې راته په ژوندونې د ګور مړی جوړ کو و جهانګیره روکې ته څه خبرې مرګ مې ډېر د نږدې نه ولیدو مرګ مې په دې ترخ کې تېر سوګې دوستي دې د جهانګیر خان سره ده او خبرې د بزدلې کې عمرانیه بچه ورکه جواب تاسو له به د چا هغه پلار جواب درکړي و د کافر بچو عاشق او معشوقه دواړه د هلاکو خان او د چنګیز خان د ذاته عمرانیه بچه وایي چې خر د خره کمې نو د غوږې د پرېکول وي بالکل رښتیا دی ووی بس یو 2 پلاستیکي لکۍ دله پکار دي شګفتې بچې ما سوچ کوله چې په دې دنیا کې بدنصیبه صرف زیم خو ته خو زما نه زیاته بدنصیبه وختې خدای خبر چې ستا داسې جوړه چا د نظره کله مورې کله چې بدقسمتي راشي که نه نو په اوښ باندې ناست انسان ته هم سپې خوله واچوي خو زه بدنصیبه نه یم زما ستا په زوی او د خپل خاوند په بادرۍ باندې فخر دی مورې خدایا چې ما خپل بچی صحیح سلامت ولیده څنګه بچی ته کېنه د تا له چیرې وړمه واقعي چې پښتنۍ شګفتې چې د خپل خاوند د غیرت شمله دې نورم اوچته کا اوس که مړم شم که نه نو الله دې دې کړي خبردار نه که د تښتېدو کوشش دې وکړو ما سره ستا د شوټ اډر دی چپ چاپ خپله ګرفتاري ورکړه ای ډي اس پي سنګینې ګورې د چا حکم مکم نه مني ځکه چې ته د حکم غلام او سنګین د حکم بادشاه دی هاخوا شه د مخې نه مې ګنې لاړې
که ته هر څه یې خو نن به دې د دې ځای نه لاس نیولی بوځم اے ډي اس پي که یو قدم دې مخکې راواغشتو که نه نو سره د دې کارغانو به دې والوځوم ودرېږه ژوندون باندې لکه د کونتون ژوند تیر کړی دی او نن ته ما بې اولادو کول غواړې شیردله څوک چې ته وچل غواړې دا هماغه ستا د غیرت د ټوپک اخیري ګولې سنگین خان دے سکینې افسوس چې داسې زوی خدای را کړی نه وی کم چې د پښتو په لاره هډو تللی نه دی بابا هم تا راته ویلي وو چې کوم ځای د پښتو او د ژوند جنګ شروع شي نو ژوند به بیلې او پښتو به ګټې واوره یې په نوم پښتونه تا لا کمه پښتو ده چې په دشمنۍ کې د یو نر راپاسي او په ښځه دې ډز وکړي ودرېږئ خان آفرین شو په هغه مور و پلار شه چا چې سنگین خان غوندې نر زوی راوړی دی چا چې پردی لوپټې باندې د خپل ژوند ټولې خوشحالۍ قربان کړې ډي اس پي صاحب زما د لور قاتل سنگین خان نه د خان خیل زوی جهانگیر خان دی Yes, of course, DSP صاحب دا ټیک وایي سنگین خان زما په لمنه کې لوی شوی دی او زما په لمنه کې لوی شوی دا ځوان داسې بې غیرت او بې پښتو کارونه نشي کولی